علامه ابن القیم رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړې ده چې څوک خپل میندې یعنی مورګانې ازاروي نو د دې په مناسبت باندې یو واقعه ذکر کړې په خپل کتاب کې چې کتاب نوم دی الروح یعنی کتاب الروح. نو په هغه کې یو واقعه ذکر کړې ده هغه داسې چې علامه ابن القیم رحمت الله علیه فرمایي چې زه یو ځل راغلم د عراق یو ښار چې بصره ده په بصره کې یو ګودر نو ګودر سره خواته یو مقبره و نو په دې مقبره کې تقریبا زه 3 ورځې او 3 شپې ایثار شوم. نو چې 3 ورځې او 3 شپې زه دلته ایثار شوم نو په دې مقبره کې په اوله ورځ باندې ماته د ماښام نه بعد چې شپه شوله نو د خره اوازونه مې تر غوږ شول نو ډېر په بېدردۍ سره ډېر بد اوازونه و د خره. نو ما دا سوچ وکړه وګرځېدم چې ولا چېرته به خر بند پاتې شوی وي نو زه خلاص کړم یا بنښتی وي نو وګرځېدم حتی پیدا مې نه کړ. نو ډېر تتبع تلاش نه بعد په 3مه ورځ باندې شپه باندې ما همدې خر بیا اوازونه شروع کړل نو د دې خر په تلاش کې ووتلم حتی چې ډېر ستړی شوم خو چې دې ته ښه ځیر شوم چې دغه خر کم ځای کې د هماغه اواز پسې روان وم چې تر څو زه یو قبر ته ورسېدم دا اواز د یو قبر نه راوته نو چې غوږ شوم ورته د قبر نه د خره اوازونه راتلل. نو زه لاړم دې مقبرې سره نږدې چې کوم کلی و دې کلي والاو ته ما خبر ورکړ چې دغلته یو قبر دی او قبر نه د خره اوازونه راپورته کېږي. نو کلي والاو راته ویل چې او یقینا دلته یو قبر دی چې د ماښام نه بعد چې شپه شي نو دلته د دې قبر نه د خره اوازونه راپورته کېږي. نو ما ترې وچه پوښتنه وکړه چې دا مړی یعنې دا صاحب قبر چې کوم و د دې عمل څه و کوم داسې ناوړه عمل و چې الله پاک په دې عذاب مبتلا کړی وایي دا قبر والا چې کله ژوندی و نو ده به خپلې مور سره ډېر بد تعامل کو بده راشه درشه به یې ورسره لرله بلکې د مور به یې ډېر ناوړه احترام کو بد احترام کو احترام به یعنې د مور پاتې مور به یې رټله وایي مور به کله هم خبره وکړله د ده په مخ کې نو ده به ورته وویله چې غلی شه لکه خرې غوندې وایي بړېږي. نو دا لفظ د خرې به بار بار دی خپلې مور ته استعمالو. همغه ووایي چې نن چې دا کمې ورځې نه مړ شوی دی مونږ ښخ کړی دی دلته ماښام نه هره شپه د دې د قبر نه وایي دغه د خره اوازونه راپورته کېږي. نو عزیزانو د مور و پلار د نافرمانۍ نه ځان وساتئ د مور و پلار د بددعاو نه ځان وساتئ او خصوصا زه مور و پلار ته د هر ټولو والدینو ته د هر چا والدین چې دا خبره کومه چې بچیانو ته ښېرا مه کوئ کوشش کوئ بچیانو ته د هدایت دعا کوئ ځکه ستاسو ښېرا ترمنځ او د الله تبارک وتعالی ترمنځ هیڅ حجاب نشته ډایرکټ ستاسو ښېرا قبلیږي. الله جل شانه دې موږ